السلام علیکم ناظرین د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ سره زه یم اجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه د ضلع کرم تازه ترین صورتحال تاسو ته وړاندې کوم. د دې نه علاوه ډي سي کرم جاوید محسود باندې قاتلانه حمله شوې ده، د دې وجه څه ده او په مستقبل کې د دې اثرات څه راتللی شي، په دې به هم زه خپله تجزیه وړاندې کوم. د دې نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مذاکرات شروع دي، یعنی د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ چې کوم مذاکرات دي، د دې له وجې مسلم لیگ نون کې ډېر زیات تشویش دی، ډېره زیاته یره ده، ترخه ده، پینک دی. په دې به هم زه خبرې کوم. د ټولو نه په آخر کې به زه پاکستان کې په انټرنیټ باندې او په سوشل میډیا باندې چې کوم بندیزونه لګولي شوي دي، د دې له وجې پاکستان ته څومره مالي نقصان کیږي، په دې به هم زه خبره کوم. د ټولو نه اول به زه راځم کوهاټ طرف ته، ضلع کرم طرف ته. په لوور کرم کې نن ډي سي کرم جاوید محسود باندې قاتلانه حمله شوې ده او د هغه سره 15 نور اهلکاران په دې حمله کې جوبل شوي دي. ویل کېږي چې دوی د معمول په گشت باندې او نننۍ ورځ ټاکلې شوې وه د کامیاب مذاکرات وروسته چې نن به لارې خلاصیږي او پاړه چنار او دغه رنګ اپر کرم او سنټرل کرم ته به د دوایانو او د خوراکي موادو ترسیل کیږي. د دې نه علاوه نور چې کوم د ژوند ضرورت زندگی دي، بنیادي څیزونه دي، د هغې ترسیل هم نن کېده او دغه لارې کولاوېدلې. 80 پورې ټرکونه لوډ شو او ځینې خلک کوهاټ کینټ کې نن هم موجود و چې څه وخت هم دا لارې کولو شي چې دوی د خپلو علاقو مخه وکړي. خو بل طرف ته داسې خبرونه راغلل سهار ټایم کې 11 بجو ټایم کې چې په د لوور کرم بګن سیمه کې ډي سي جاوید محسود باندې قاتلانه حمله شوې ده. د دې له وجې معاملات اکثر بدل شو او چې کوم مونږه د امن لپاره هغه کوششونه لیدل او د امن هغه امید زموږه د نظر مخې ته راغلی هغه بالکل تله دی، د تیارو لاندې شوی دی. نو د دې حملې اثرات څه کېدلی شي؟ اول به زه ووایم چې څنګه ډي سي کرم جاوید محسود صاحب او د هغه چې کوم 15 ملګري دي هغه جوبل شول، نو په اولني فرصت کې علیزی هسپتال ته ورسولی شول. نو خلکو دا تاثر واغسته، یعنی مقامي امایدینو دا تاثر واغسته چې ګنې دی بګن سیمه کې نه دی ویشتلی شوی بلکې علیزی سیمه کې دی د باندې ډزې شوي، ځکه هسپتال ته رسولی شو. خو مقامي انتظامیه دا وایي، آر پی او کوهاټ هم دا وایي چې بهی په جاوید محسود ډي سي کرم باندې په بګن سیمه کې یعنی لوور کرم کې حمله شوې ده. د دې وروسته علیزی هسپتال ته هغه منتقل کړی شو. بیا وړه غوندې سرجري وه د هغه بیرسټر صاحب مطابق د دې لپاره هغه چې کوم دی سی ایم ایچ ټل ته منتقل کړی شو او هلته د هغه لږه سرجري وشوله او د هغې وروسته هغه پیښور ته منتقل کړی شوی دی. دا مهال ډي سي جاوید محسود ویل کېږي چې حالت جوبل دی، حالت د خطرې نه بهر دی. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم د هغه عیادت ته ورغلی دی او د هغه تپوس پوښتنه یې کړې ده او نور چې کوم جوبل کسان دي د هغوی عیادت یې کړی دی. کتونکو دا اهم ډیولپمنټ شوي دي، د دې په نتیجه کې څه مخې ته راتللی شي. د ټولو نه اول خو د دې دا نقصان راتللی شي، یعنی په ضلع کرم کې د تیر یوې میاشتې راهسې چې کوم مذاکرات شروع د حکومتي کمیټۍ او د مقامي امایدینو ترمنځ مذاکرات شروع، هغه مذاکرات تقریبا 80-90% کامیاب شو. لږ غوندې مشران داسې وو د لږو سیمو چې هغوی په دغه لوزنامه باندې دستخط نو کړو. خو به هر حال دوی دا یعنی صوبایي حکومت دا امید لرله چې بهی د دې نه علاوه به هم دا معامله حل شي، ځکه چې زیاتره مشرانو په دغه لوزنامه باندې دستخط یې کړی وی، یعنی چې لاره به کولولی شي، سپلای به کولی شي. نو نن تقریبا 80 پورې ټرکونه په دغه ځای کې ولاړو. نو د ټولو نه اول لوی سیټ بیک چې کوم دی مذاکراتي عمل ته شوی دی، یعنی په کومه ګرانه طریقه باندې چې د ضلع کرم د حالات ټیک کولو لپاره دا مذاکراتي کمیټي جوړه کړې شوې وه، د دې هلو ځلو ته لوی نقصان رسېدلی دی. د دې نه علاوه دویم نقصان په دغه ځای کې یعنی په ضلع کرم کې دا دی، یعنی نن یو امید راښکاره شو چې دا بندې لارې به کولاو کړی شي او خلکو ته که هغه شیعه دی که هغه سني دي، یعنی کومو علاقو ته چې لارې بندې دي هلته به د سامانونو او د خوراکي سامان ترسیل ممکن شي، لارې به کولاو شي، د خلکو تګ راتګ به اسان شي. د دې لپاره دوی د چیک پوسټونو د قیام صوبایي حکومت او دغه رنګ یو نوې فورس قایمولو لپاره د برتو عمل هم دوی په باقاعده توګه شروع کړو. نو دغه امید چې کوم دی دا هم بې ځایه شوی دی او
مونږ اوس دا ویلو شو یعنې په ضلع کرم کې چې کوم د 3 میاشتو نه دا مین سړکونه بند دي نو مونږ داسې نه وینو چې دا سړکونه به یعنې په دې لږ وخت کې دا دوباره کولی شي ځکه چې ډي سي باندې چې کومه حمله شوې ده د دې سره اکثر حالات بدل شوي دي او هلته دهشتګردو ته چې کوم دی دا معاملات غوښتل چې د ځای کې دا څونه کانفلیکټ دی دا برقرار وساتلی شي نو هلته چې کوم وسلوالو یا شرخوښي هغوی په دې مقصد کې په د ټایم بینګ کامیاب شوي ضرور دي خو صوبایي حکومت او دغه رنګ سرکاري چارواکي دا عزم لري چې دوی به په هیڅ صورت کې ضلع کرم کې مزید بدحالي او بدامني برداشت نه کړی شي او څوک چې هم ریډ چیلنج کولو کوشش کوي د هغې خلاف کاروي کولی شي د دې نه علاوه زه به لږ د جاوید محسود صاحب په اړه خپله رای ورکړم موږ به د هغه باره کې خبرونه به هم ته موصول کېدل چې په ضلع کرم کې د هغه دا اکټیویټیز دي یعنې د هغه د ژوند باره کې او د هغه د روزمره چې کومې ډیوټۍ وي موږ ته به داسې کنفرم انفارمیشن نه راتل صرف چې کوم لوی مسایل به راتلل لوی نیوز به راتل په هغې کې به موږ به هغه له ځای ورکوو خو نننی واقعه نه دا ثابت شوه چې جاوید محسود ډیر زیات یو بهادر انسان دی ځکه چې ضلع کرم حالات ډیر زیات خراب دي د تیرو 3 میاشتو راهیسې خراب دي او په کومو سیمو کې چې د نن ګشت کوه د معمول په ګشتو دغه ځای کې هم حالات ډیر زیات خراب دي یعنې په داسې ولټایل ایریا کې یا حساس علاقه کې دا قسمه گشتونه کول او کولاو راوتل یقینا دا د یو بهادر انسان نشانی ده کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي مذاکراتي کمیټې ترمنځ چې کوم خبرې اترې کیږي نو په هغې کې چې کوم دی د مسلم لیگ نون ځینې مشران د هغې په حق کې دي او ځینې خلاف دي مسلم لیگ نون کې اگر چې یو پینک موجود دی هلته یو یره ترخه موجود ده د هغوی دا خیال دی که چېرې مذاکرات کامیاب شي د اسټابلیشمنټ ترمنځ یا د تحریک انصاف ترمنځ دا مذاکرات کامیاب شي نو د دوی به څه ځي یقینا چې دا یو د هغوی یو ډېر غټ کنسرن دی ډېره لویه اندېښنه ده ځکه چې دوی دا وایي چې راتلونکي هفته کې چې کوم د مذاکراتو دریم دور شروع کیدونکي دی په هغې کې به تحریک انصاف په باقاعده توګه خپل تحریري مطالبې چې کوم دی چارټر اف ډیمانډ چې کوم دی دا به په باقاعده توګه په تحریري شکل کې ږدي او د دې وروستو به فیصله کولی شي یا به دغه مذاکراتو کې دا خبره کولی شي چې آیا د عمران خان رهایی یا د کارکنانو رهایی یا د دې نه علاوه جوډیشل کمیشن قیام چې کوم دی د 9 مۍ واقعاتو او د 26 نومبر آیا دا څومره فیزیبل دی دا څومره قابل عمل دی ځکه چې په دې راتلونکي هفته کې یعنې په 4 جنورۍ باندې د بانی تحریک انصاف عمران خان او د دې نه علاوه د بشرا بیبي 190 میلیون کیس چې کوم دی یعنې 190 میلیون پاونډ کیس کې د هغوی سزاګانې متوقع دي چې هغوی ته سزاګانې ورکړی شي په دې کې 3 قسمه سیناریو مخې ته راتللی شي اولنی سیناریو دا ده چې عمران خان یا د هغه کور ودانې ته سزا ورکړی شي یا صرف عمران خان ته سزا ورکړی شي او کور ودانې ته لږ ریلیف ورکړی شي یا د دې نه علاوه د دوی اکویټل وشي یا مطلب چې دوی بری شي نو دا هغه معاملات دي چې د مسلم لیگ نون د دې له وجې ډېر زیات اندېښمن دي موږ به ځینې خلک دا وایي چې د تحریک انصاف او د اسټابلیشمنټ ترمنځ هم مذاکرات جاري دي یا پټ په پټه یا په بیک ډور مذاکرات جاري دي موږ ته داسې کنفرم خبرونه مخې ته نه دي راغلي ځکه چې د اسټابلیشمنټ نمایندګان یا د تحریک انصاف چې کوم نمایندګان دي یا د مسلم لیگ نون چې کوم مشران دي اگر چې هغوی د دې تردید کوي چې داسې هیڅ قسمه مذاکرات نه دي روان خو داسې ځینې ذرایع وایي چې څه نه څه په بیک ډور چینل چې کوم دی هغه اکټیو دی او هلته دا مذاکرات چلیږي د مسلم لیگ نون دا خدشه به زه لږه نوره ایکسپلین کړم که چېرې د عدالتونو په راتلونکي کې خاص کر 190 میلیون پاونډ ریفرنس چې کوم دی د دې فیصله راغله او هغه تحریک انصاف په حق کې راغله یا نورو کیسونو کې که عدالتونو لږ غونتې ریلیف ښکاره کړو نو د عدالتونو د موډ اف کنډکټ نه به موږ ته اندازه لګي چې آیا د تحریک انصاف او د اسټابلیشمنټ ترمنځ مذاکرات کیږي او که نه کیږي یعنې عدالتونو چې کوم طرف ته ځکه چې د ایگزیکټیو پاور موږ وکتل چې ایگزیکټیو ډېر پاورفل انټیټي ده په پاکستان کې او دوی په عدالتونو باندې هم موسټ اف د ټایم چې کوم دی اثر انداز کیږي نو موږ به د عدالتونو چې کوم موډ اف کنډکټ دی د هغې نه به موږ اندازه لګو چې د تحریک انصاف یا د اسټابلیشمنټ ترمنځ مذاکرات کیږي او که نه کیږي
د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې سوشل میډیا باندې په پاکستان کې چې کومې پابندۍ لګېدلې دي یا په انټرنیټ باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي د دې له وجې پاکستان ته څومره نقصان رسېدلی دی. د top10vpn.com یو ویب سایټ دی، د هغوی تر مخه پاکستان ته په یو کال کې 1 ارب 33 کروڑ ډالر یعنی 1 ارب 33 کروڑ ډالر نقصان رسېدلی دی. کتونکو زه به لږ ایکسپلین کړم چې پاکستان دومره غټ نقصان ولې برداشت کوي. صرف او صرف د خلکو اواز دباولو لپاره یا معلوماتو ته د رسایۍ د مخنیوي لپاره حکومت دا قسمه یا چې کوم الیکشن شوی دی یا میا شهباز شریف صاحب چې په کوم فراډ په نتیجه کې په اقتدار کې راغلی دی، نو د دې عوام ته د دې یعنی ډاکومنټډ شکل کې مخې ته راتللی شي. همدا وجه ده چې د دې خلاف چې کوم کمپین کیږي په سوشل میډیا باندې یا نور پلیټ فارم باندې، نو د دې د مخنیوي لپاره حکومت په دې کوششونو کې لګیا دی. خو د دې د ټولو نه غټ نقصان دا دی چې د پاکستان معیشت ته 1 ارب ډالر او 33 کروڑه ډالر چې کوم دی نقصان رسېدلی دی. کتونکو مونږ د IMF نه په یو کال کې صرف 1 ارب ډالر اخلو او هغه انتهایی منتونه او منت سماجتونه هغوی ته مونږ وکړو، سوال منتو ته وکړو، هغوی په مونږ پابندۍ کې دي. د هغې باوجود مونږ په 2-3 ریویو نه پس IMF مونږ ته هغه 1 ډالر ریلیز کی. څنګه چې ستمبر میاشت کې د 3 ارب ډالره معاهده شوې ده په 14 میاشتو کې، یعنې په 3 کاله کې به 3 ارب ډالر IMF ورکوي. په هغې کې صرف یو قسط میلاو شوی دی او د هغوی چې کوم سخت شرایط دي هغه هم پاکستان منلی دي. نو زه وایم چې مونږ IMF ته د 1 ډالر لپاره دا نه منتونه کوو، نو بیا ولې په بل اړخ ته مونږ د IMF ته امداد نه یا د قرضې نه سیوا تاوانونه کوو. یعنی صرف د انټرنیټ بندش لوجې یا د سوشل میډیا ایکس ورته مونږ وایو یا ټویټر ورته مونږ وایو، په دې باندې د بندیز لوجې تقریبا 133 کروڑ ډالر نقصان صرف یو کال کې رامخته شوی دی. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.